دا سورت حج شروع کی. د سورت حج مخ کی سورت سره دا مناسبت ده چې سورت انبیاء کې تاسو وسوکتل اثبات توحید وش، عجز د انبیاء اثبات توحید، او په دې سورت حج کې تشریح د مسلې یعنی دا توحید مسله به ذکر شي او رد شرک فعلی او اعتقادي به مسروش. دویم را بداده چې په سورت انبیاء کې تخویف په اتیان د قیامت، ولا قیامت را روان دی. اوس بیان د نمونو دی چې ګوره قیامت چې راځي نو مخکې به زلزلې راشي، ان زلزلة الساعه. دریم دا چې په سورت انبیاء کې تذکیر غافلینو ته او اوس اعلان د جهاد او د هجرت ته د پر د دفع د غفلت. هلکه جهاد او که هجرت او کې چې د غفلت درنه لري شي. او رب تیسمی وربط علی قلوبنا، زمنګ زړونو باندې کلکواله را ولا ربا کما ربط علی قلوب اصحاب الكهف ومريم وطه وجميع الانبياء وجعلنا اصحاب الحج اليك. من خواندان د حج ته جوړ کړي حج ته لاړ شو. دا سورت حج ناشنا سورت ده. مولوی امام قرطبی لیکلی دی او زاد المسیر هم لیکلی ابن جوزی وای چې هذه سوره مدنیه وقیل هذه سوره مدنیه وقیل مکیه. وزنی مفسرین و هدایت مکی دی، سورت مکی دی او ځنی وای چې نه مدنی دی. خو یا صح خبره دا چې دا مدنی دی په اعتبار د اکثر او بل اورې طالبہ. امام قرطبی د غزنوی قول را نقل کړي وی دا سورت حج دی من اعاجب السور، دا ډیر عجیب سورت دی. څنګه عجیب دی طالبہ؟ نزلت لیلا و نهارا و سفرا و حضورا مکیا و مدینی ناسخا و منسوخا محکما تش. ناشنا سورت پدې دی چې د څه شپې نازله شوې، څه دوره دي، څه په سفر کې، څه په حضر کې، څه په مکه کې، څه په مدینه کې، څه ناسخ دي، څه منسوخ دي، څه محکم دي، څه متشابه دي، او څه پکې د صلح خبرې دي، څه پکې د جنگ خبرې دي. عجیب سورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په استعانت د نام د الله جل مهربان او خاص رحم کوونکی دی. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلقو ویریږئ د رب خپل تاسو نه. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یقینا زلزلہ د قیامت چې د یو شی لوی هیبتناک دی. زلزلہ راځي ګوره ډیره هیبتناک ده. اوس الله سبحانه و تعالی فرمایي چې زلزلہ د قیامت را روانه ده. په زلزلہ کې به څه وشي؟ یوم ترونها، په ورځ باندې چې ته به ووینې دا زلزلہ تزلو، نو غافل بشي کل مرضعات، هر پی ورکون کې عمر دعاتا بچینه چې دی پی ورکوي، وتضعو هو بزیږي کل ذات حمل، هر حمل والا حمله خپل بچي حمل په خېټه، وترى الناس تبغوري خلق سکارا چې نشه، وما هم سکارا دوی بنی نشه خو بنی کړي، ولکن عذاب د الله تعالی سخت دی. ګوري طالبہ دا زلزلة الساعة شیء عظیم دی. زلزلې مصداق شي دی. پدې کې یو قول دا بخاری شریف حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نقل کړی دی. حدیث دوره تفسیر دی. وې کله چې د قیامت ورځ الله سبحانه و تعالی به آدم علیه السلام ته دا فرمای چې اخرج من ذریتک بعث النار. آدم علیه السلام د خپل اولاد د جهنم ولا خلق را بیل کا. الله پاک آدم علیه السلام ته وایي چې خپل بچي اولاد کې د جهنميان را بیل کا. وی آدم علیہ السلام با الله پاک ته وی چې من کم د څومره نه څومره را بیل کما. وربنه ته خو ماته وی چې خپل بچنه کې جهنمین بیل کا، د څومره نه څومره را بیل کم. وی الله پاک ورته وی چې من 1001 الى الجنه والباقي الى النار. په زرو کې یو کس جنت ته بیل کا، باقی ټول جهنم ولادي. وی چې دا خبره آدم علیه السلام تعالی پاکو کی، نو د حشر په میدان کې به یو زلزلہ، یو لړزه، یو هیبت راشي. زلزلہ د سینې چې زمکه خوځيږي، د خلکو زړونه به خوځيږي چې هو په زرو کې به نو یو کس جنت ته ځي او د 999 کسان به جهنم ته ځي. نو د دې زلزلې مصداق دا شو. نو د قیامت ورځ زلزلہ شو کنه، یعنی یو هیبتناک حالت. اوس بیا ورپسې طالب جان څه وایي؟ وی په دې ورځ کې به پی ورکون کې چې د پچې پری دیو د چخکمه په خېټه چې به حمل به غورځي. نو قیامت پر ورځ باندې پی ورکون کې حمل شي کوي.
نو دا عبارت به بنا دی په فرض شي نه چې که فرض کده قیامت په دې ورځ باندې په دغه صحنه کې یو پی ورکون کې وي بچي به پریخي وي او که په خېټه حمل وي حمل به غرزول وي نو دا عبارت بنا 50 شو په فرض 50 بنا شو. صحابه کرام به دې خبر ډیر ورخطا کړ ویل یا رسول الله چې په زورو کسانو کې یو کس جنتی او دا نور جهنمی نه نو دا به مونږ کې څخل تک کش. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل مخه پکېږي الله پاک باندې 999 کسا یاجوج او ماجوج او کافران او روسیان او چینایان او امریکایان او اوباماګین دا کی یو به مسلمانې او رښتیا خو موږ نه ډیر دي کنه چې دا غوښنه سنه نه وي شي بیا موږ یو کس وسره دګه کیږي مغوی به جهنم ته یو مسلمان به جنت ته نه. دویم تفسیری د آیت طالبہ نو په دې صورت کې دا زلزلہ حقيقي زلزلہ مراد شوله او دا کوم حالات چې ورستو پکې ذکر کیږي دا شی شو فرضي. دویم تفسیری دا دی چې دا مر چې کله د مغرب نه راوخیږي د پاسه او قیامت قائم شي نو په دغه وخت کې به الله پاک پر ځمکه باندې و زلزلہ راولي. څه شی راولي؟ زلزلہ. نو دا زلزلہ با نه په دې اول تفسیر کې مې چې د زلزلې کوم تفصیل بیان کړ زلزلې حقيقي نشوله چې شنه شو زلزلې حقيقي نشوله کنه بلکې د یو زلزلہ په معنا د دې سره شول چې خلک به غبروش پیروش. دیم صورت دا دی چې نه بالکل د قیامت تن مرخاتو د مغرب نه چې راوخیږي په دې وخت کې په دې دنیا باندې یو حقيقي زلزلہ راشي شو پیراش حقيقي زلزلہ. او دا خبرې چې ورپسې را روان دي چې بچي والا به بچي پری دی او حملدار به حمل ور دي دا به هم په حقیقت بنا دي په دې شي بنا دي ځکه قیامت نمک خو د دنیا کې حملداري خزي می یو په ورکون کې می کنه. او په آیات کې راغلل چې کل مرضعاتن طالبه ته مرضعاتن او کل ذات حملن مفسرین دلته وایي وی یو مرضع دی یو مرضعاتن دی یو په غیر د تی دی یو سره د تی دی چې دا تی ور سره نه نو مرضع هغه خزي ته وایي چې د پي ورکولو استعداد ولري او مرضعاتن تی چې ور سره هغه خزي ته وایي چې بالکل بالفعل بچی ته پي ورکي. فرق شته کنه شته؟ یو حمل دی یو ذات حمل دی. حمل هغه ته وایي چې استعداد د حمل خستوي ذات حمل دی ته چې بالفعل په خېټه بچي. مې د الفاظو کې د اشاره ده. او حسن بصری رحمت الله علیه نه سراج المنیر قول نقل کړی د حسن بصری به ویلي و تزهل المرضعه عن ولدها بغیر فتام وتزع الحامل ما في بطنها بغیر تمام. په ورکون کې خزه به د خپل بچینه بیزار شي لا پینه به جدا کړي نه او حمل ورکون کې خزه به بچي وزيږي اگر که د حمل موده به پوره شوي نه. ومن الناس من يجادل في الله دا زجر دی باج د خلکو نه څو دي چې جګړې کوي په الله په دین د الله کې بغیر علم بغیر د دلیل نه دلیل ورسره نه دلیل عقلی او نه کشفی او نه نقلی. ويتبع كل شیطان مرید او رواني د هر شیطان مرید سرکش پسې. دا شیطانی مرید چې دی دا هغه ابلیس او دا غلخکری دی. یہ شیطانی مرید چې دی رؤسا د کفر دی چې د کفر کم مشران دی لکه د اوباما د دې زمانه دام شیطانی مرید دی. کتب علیه لیکلی شوی ان فیصله شوی قضی علیه فیصله پې شوی د په شیطان باندې انه من تولاه چا چې دوستی ور سره شروع کړله تولاه من روح المنی کوي اتخذه والیا وتبعه چې ور سره دوستی ونیولو او ورپسې روان شو نو فانه یدله دا شیطان گمراه کوي دی سړی لاره ويهديه ورسه الى عذاب سعیر عذاب د ګرم ورته. یا ایها الناس دا دلیل عقلی دی. تفسیر سمرقندی لیکلی دی وې د دې ځان لاندې الله تعالی سبحانه و تعالی یو دوا واضح دلیلونه پیش کړی دی په باس بعد الموت په باس
پس د مرګ ژوند. یو دلیل د انسان په نفس کې دی چې انسان ته نوې څنګه راغلی. دویم دلیل د ځمکې نه دی چې د ځمکه وچه کړه سه رب په بارانو کې څنګه فصل شین کوي. یا خلکو ان کنتم فی ریب، کچېرې تاسو په شک کې یاستئ من البعث دوباره ژوند نه. نو د دې ان کنتم فی ریب من البعث جزاء محذوفه ده. جزاء د څه وسره ولیکا چې فانظروا الی مبدأ خلقکم، فانظروا الی مبدأ خلقکم روح المانی وی دا فإن دا د جزاء محذوف علت ده. فإن خلقناکم موږ تاسو پیدا کړی است من تراب خاورنا ثم من نطفه بعد نطفه ثم من علقه او بیا د ټینګی وینینا ثم من مضغه او بیا د ټوکړې د غوښینه مخلقه پوران دامونو والا و غیر مخلقه او بعضی کمان دامونو والا. ولی بعضی ماشوم پیدا شي پوران دامونه، بعضی ماشوم پیدا شي دامونه کمی. مخلقه کامل الاعضاء غیر مخلقه ناقص الاعضاء. لنبین لكم دې لپاره لوي چې موږ تاسو ته وخیو کمال قدرتنا بتصریفنا اطوار خلقکم. قرطبی وی موږ تاسو ته وخیو کمال قدرت خپل چې موږ اړو راړو ستاسو د پیدایش اطوار. ونقیرو فی الارحام علاوه موږ ساتو به د انسان نه دی د نطفه، موږ ساتو فی الارحام بچدانونو کې معنا شاو چې موږ په علاجنی مسمې نیټه مقرر شوی پوری. ثم نخرجکم طفلا، الله وی بیرو باسو موږ تاسو طفلان وړکی بچان د دنیا ته راوځي. طفل تابع ته وي او بچان د مور تابع. دې وجنه ملما پسې چې سړی بل رواني کنه تا ورته ډوډۍ نه کړي هغه تم تو فعلی وي. ثم لتبلغوا دې ثم نه یو فعل رستو پټته ثم نبقيكم به متاسو باقی ساتو لتبلغوا تاسو ورسېږي یا شو د کوم ځانې خپلتا ومنکم من يتوفى باج تاسو نو وفات کړي شي لکه ماشومې مرشي. ومنکم من يرد باج وګرځول شي لارد للعمر کمزوري عمر ته بوډا شي کمزوري عمر ته شي. ما د اکرام را دته نه هو قول تاسو ذکر کړو کنه چې هغه ویل چې څوک قران وای الله به غرضی عمر ته نه رسي. او رسول الله مبارک هم د دینه دعا غوښتله تفسیر خازن نقل کړی دا. رسول الله دعا کوله اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ بك من ارذل العمر. یا الله پتا پانانی سما د کمزوري عمر نه. لیکای لا علم بعد من بعد علم شیئا دې د پاره چې د علامه عقوبت ته به بنه پیژنې د انسان من بعد علم پرسته د علم نشین یو شی. معنا څه ده؟ اول کې خپوي ځواني ته چې راشي خپوي تکړه کمپیوټر کالکولیټر خوشي بوډاش به پس ته علم هیڅ شي نه پیژني. من بعد علم شیئا پس ته علم نه شي نه پیژني. په سورته نحل کې د سیات تیر شو الته د سی ویلول کې لیکای لا علم بعد علم دلته سره من زیات کې ځکه چې مولوی صاحب دلته په سورته نحل کې احوال کم ذکر شول تډیر. دویمه اقل ته صرفا احوال قدیمه او د سره احوال جديده مرګري شو. وتر الارض حامدتن دبل دلیل دی د باس بعد الموت. تبګور ازمکه حامدتن چوچي فایزان انزلنا علیها الماء کله چې موږ نازلی کو ور باندې وب اهتزت تیار شي فصل ته وربت پړسیږي شډډډش وانبتت راشنه کی من کلی زوجن بهی هر قسمه بوټي بهیش تازه. ذالکا د دې ذالکا نه ورستا یو فعل پټته او ذالکا اشاره ده د مخکنی مضمون ته. ذالکا دا مضمون چې تاورید لتستيقنوا دا مضمون چې موارد د لپاره چې یقین وساتئ چې یقین نه لا پاک حق دی او هغه ژوندۍ کوي مړي او هغه لا پاک پرشمند قدرت لرونکی دی. وانه ساتو خامخ قیامت راتلونکی دی لاري او په شک پکې نشته. او یقینا چې الله بر ژوندۍ کوي او څوک په قبرونو کې دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. زجر دې مجادلینو ته بعض د خلکو نه څو دي جګړې کوي فی الله سراج المنیر وی فی قدرت الله په د الله په قدرت کې جګړې کوي بغیر علم نه سره علم نه دلیل عقلی ولا هدى نه سره هدایت نه دلیل نقلی ولا کتاب منیر نه کتاب راړه والا دلیل وحی. غیر علم نه دلیل عقلی هدى نه دلیل نقلی کتاب منیر نه دلیل وحی یو قسم دلیل وسره نه. ثانی عطفه دا حال دی د یو جادلو د ضمیر جګړې کوي په داسې حال کې ثانی عطفه اړې ډډه خپل دا سید دی توحید نه ډډه واړی. امام قرطبی لیکلی دی وای او صاحب البدعات وای د بدعتي سړی دی. بدعتي سړی مې دا مرزي
چې هغه ته د نبی سنت پیش کې څه بشاوړي نه دا خو استلته رواجونه دي رسمونه دي خرابي لیودل عن سبیله چې خلک گمراه کی ځان گمراه کی د لارې د الله نه له د لپاره په دنیا کې خزن رسوي ده او د لپاره چې ونذيقو من بورو څخه د قیامت پر باندې عذاب الحریق عذاب سوزون کې عذاب سوزون کې ذالک د قیامت پر باندې ورته ویل شي امام قرطبي وایي یقال له فی الاخره اذا دخل النار قیامت کې ورته ویل شي چې کله اورته ورننه وځي وای ذالک ما قدمت یداک وای دا چې د جهنم په سبب د دې چې مخکې لګلی ولاسونه ستا او یقینا چې الله د ظلم کوونکې بندگانو باندې و من الناس ما يعبد الله على حرف دا زجر دی حدیث کې راځي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای ځنې خلکو مدینه منورې ته راغله اسلام به قبول کړي کچې ته اسلام قبول کړي دینه به وروسته مثال زوی وشو یا به مثال په توګه باندې آس نر بچي وځيګو نو به ویلي چې دینون صالحون خدین دی ښا ودی د چې ما څه کارو منلو زوی مې وشو کچې ته به لور شو یا به مثال آس بچی را نوړو به ویلي چې ها دین سوئن یا خراب دین ما بس خلانوړو ما څه کارو شو ایسته به مرتد شو نو داسې به خوند خلک بمو چې هغه دین سره د دنیا مملکه وای ومن الناس من يعبد الله او باج د خلکو نه څو دي چې عبادت د الله کې اله حرفن په طرف باندې جواهر القرآن کې شیخ منا کړي الا طرف من الدين دا چې د دین په ډډه ولاړ دی حرف طرف ته وای کنه په طرف دی لکه څوک په طرف نه بدید چې خواته شی باغی خواته شي دیم دا سیګړ وډ اوړي راوړي تاسو ولته د تنه کوي حرف ځکه حرف لوقوي په طرف دا د کلام په طرف کې واقعي نه مسند له نه مسندي په طرف کې فاین اصحاب او خیرون دیګوي تفسیر شو دا د علی حرفین تفسیر دی کچری ورسیږي د ته خیرت مان نبی اکلک شپ دین معنی واین اصابته حق ورته ورسی فتنه تکلیف ورته د دین کې پیشیه تکوینیه تشریعی انقلبا نبی واوړي علی وجهی په خپل مخ باندې بیت ویرا واسه زړه طریقه خدامه د دین کې خیر نشته خسره دنیا او آخرت تاوان کړی دي خسره دنیا تاوانی شول دنیا او آخرت ذالک هو الخسران المبین او دا چې تاوان ښکارا دی یدعو ربلی من دون الله سوا دی الله پاک نه مال یدروه آسو چې زره نشور کولای نه فنی شور کولای ذالک او بلل د داسې کمزور خلکو هو الضلال البعید دا گمراهی لري د حقونه ده یدعو ربلی لمن آتو درو چې دای zarar اقرب او زیات نزدې من نفی د فیدی داغنه لبئس المولا بد دوست او لبئس العشیر او بد ملګری دی آیاتونو دواړو کې بلک سوچ وکړئ دی دواړو آیاتونو کې مولوی سی یو اشکال لفظي دی او بل اشکال معنوي دی اشکال لفظي په دغه آیات ته چې یدعو لمن تاسو ګورئ نحوه کې دا قانون دی چې دا لام نه دی لام ابتدایه دا په صدر د کلام کې راځي په وسط د کلام کې نه راځي او دلته د لمن کې لام راغلی دی دا خو د یدعو د پر مفعول دی نو خو مفعول د فعل سره خو وسط د کلامي یدعو لمن لام په وسط د کلام کې نه راځي لام په شي کې راځي مولانا په صدر د کلام کې تاکید ته پاره چکم لام راځي خو په اول کې به راوړي چې اول نه کلام معلوم شي موقت دی هغه تقاضا چا کوي صدارت نه وسط کې راوسته دې د پر تاسو یو جواب دسی وکي طالب جانا چې دا لام زائد دی بس ځان اسانه خلاص کا لام زائد دی يدعو من خلاص شو دا که جواب نه دی دویم جواب دا دی چې دیږي کې دا لمنو دا اوس موږ ته په وسط کې معلومیږي دا اصلا کې دی بارک تقدیم تاخير دی دا د دې لمن کې من موصول دی در روح سله ده کنه دا لام اصلا په سله داخل دی خود سلی نه را مخ شوی په موصول داخل شوی اصلي عبارت سی يدعو من لدره اقرب نو ارکل چې دا لام په سله داخل دی نو ادر سله په خپل جمله کې نه
نو خو د جملې په سر کې چې راغو صدر د کلام ورته ملاو شو کنه. صدارت د ټولو دنیا خو نه غواړي، صرف د خپلې جملې صدارت غواړي. دویم جواب دا دی چې لمن دا د یدعو د پاره مفعول نه دی، د یدعو مفعول حذف دی. مفعول داسې دی یدعو غیر الله، یدعو دا لمن ضره اقرب من نفعه ټول مبتدا، الله بئس المولى بئس الاشير دی خبر دی. یې چې شو خبر شو. نو ار کله چې دا مبتدا شو نو په صدر د کلام کې راغی. دا په کې لفظي مناقشه، معنی مناقشه په دې آیت کې دا ده. پاس آیت ته وګورئ، پاس آیت کې وایي وې دا خلق دوی من دون الله تعوذونه کوي، او دا من دون الله وې داسې خلق دي چې لا یضره ولا نه ضرر او نه نفع. او دا دویم آیت کې څه وایي وې ضره اقرب من نفعه، یې ضرر د نفع نه نږدې دی. نو پاس وی نه ضرر رسی نه فایده، او لاندې کې وی چې نه ضرر د نفع نه نږدې دی. نو د ایتونو کې ظاهرا په مفهوم کې تعارض دی، تناقض دی. نو د دې لپاره امام رازی جواب کړی آسان دی. هغه وره جواب د مولوی صاحب چې د دې معبودانو یو ذات معبود دی من دون الله، یو د دې معبود من دون الله عبادت دی. په دې ذات معبود کې اوله فټ کا چې لا یضره ولا، او دا عبادت نه دی د عبادت، دا د عبادت چې کوي نو ضره اقرب من نفعه، د عبادت سره ورته د نفع نه نږدې دی. په دې معنی چې دا څوک چې عبادت کوي خود دې معبود د څه غواړي کنه، د بچو چې موارد زوی ته نه غواړي، ها مال چې موارد مال ته نه غواړي، صحت چې موارد سیردانی چې موارد دانت سیردانی صحت ته نه غواړي. اوس دا خود د نفع شو، خو ضرر د نفع نه ډیر نږدې دی، ځکه چې کار خو پوره کیږي یا نه پوره کیږي، او دا کار شرک ته نو کې دي چې لا عذاب دې ستیر شي. امام رازی په جواب ورنه او ګورې مولوی صاحب بیا داسې ولګوه. دا زمونږ خلک چې دا اوازونه کوي یدعو من دون الله ته، خو کله مولوی صاحب مړو جمادات او غیبانو ته اوازونه کوي، او پلانکې او بستانکې اله را رسېږه کار سموا. او کله یدعو اوازونه کوي ژوندو ته، ژوندو کې مونږه هغه خلکو ته خلک د بلنې اوازونه کوي چې هغه رؤسا د کفر دي. دی اوباما ته کوم اوازونه دي؟ څونه میسجونه او ټلیفونونه ورته کوي. نو دا اولنې آیت هغه خلکو سره ولګوه چې څوک هغه غیبانه اوازونه کوي جماداتو ته، مړو ته، باباګانو ته. ما لا یضره ولا ينفعه، او ته ضرر نه نشي درکولی، ته اواز یې سره هغه ته رسوي نه، د شرکي اواز له خلکو ته رسوي نه. دویمه دا کوم چې اوباما ته اوازونه کوي ژوندو ته، یدعو لمن اواز داسې چاته کوي در اقرب من نفعه، دې چې ورته आवाज کوي دې ته نه مدد غواړي، ضرر د نفع نه ډیر نږدې دی. ځکه نفع کې خو به ته وایي چې لکه قراردادو کې امریکا ته په واشنگټن 1 لک روپۍ ډالر درکړي، خو ضرر دې استی شروع کړی ته يهودیت او نصرانیت پرچار شروع دی، ویني توي ظالمانه دروه اقرب من نفعه. دا تخفیف ختم شو، اوس بشارت. ان الله يدخل الذين امنوا، یقینا الله داخله یا کسان چې من راوړي عملونه کړی سنتو برابر جنتونو ته چې بهي کې بلان داغې نه ولې. او یقینا الله کوي چې غواړي من کان یظن الا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. دا آیت مشکل دی. من کان یظن دې دوه تفسیر دي. یو تفسیر بده څه وکي طالب جانه، دا آیات ام دي اپلو درس راوت ور کوي. اپلو درس کې تیر شلو چې یدو من دون الله، دا خلق د الله نه سوا غیر الله ته شي کوي، بلنې کوي، وازونه ورته کوي. اوس دغه کوم انسان چې د الله نه سوا بل چاته بلنه کوي، یا طالب جانه الله نه غواړي جمعات کې او غیر الله نه غواړي، نو دا غیر الله نه ځکه غواړي چې د به دا فکرې چې الله زمان مدد نه کوي. نو یو سړی چې د غیر الله نه غواړي خدای مطلب دی کنه چې الله زمان مدد نه کوي. ولی که ته په ایمان وساتې چې الله زما مدد کوي، نو ته غیر الله ته ولی را مدد شاواسته وتا دا کوم باندې چې الله زما مدد. نو اوس دې مشرک سړی ته الله پاک دې آیات کې علاج کوي. وای دا ته چې دسی ګمان کې چې الله زما مدد نه کوي،
نو ته ځکه غیر الله ته आवाजونه کې چغې وهي. نو د علاج دا دی طالبانو، وای دا څه کار وکړه اے مشرکا، د خپلې کوټې په چت کې رسۍ را زوړنده کا او خپلې مرۍ کې بنده کا او ځان په د خیره سره شیکا زوندۍ او خپه او پانسی. نو چې تر زوړن شونی پانسی بشي یو شی به د لاسونو خپې د سیو خوځيږي ټول پر اپری بوزمړه بشي. اوس وګوره چې په دې پانسی کېدو سره چې ځان د خپلې کوټې په چت پانسی کې دا ته چې غوسه وی چې غیر الله ته دی आवाजونه کول او نه د مدد نه غوښتو، ستا دا غوسه به اوس په دې باندې لاړ شي؟ نه، دا غوسه خوستانه زی پدې. نو چې پدې ستا غوسه نزي، دا ګمانونه مکو چې الله زما مدد نه کوي. الله ستا مددگار دی. که اوس الله مدد ستا کوي د خپل خوخه ده، خو کته غیر الله ته आवाजونه کوي چې ولی الله ما مدد نه کوي، نو کته ځان پانسیم کې نو خیر دی نشته. درنه بده شي. من کان یظن، هغه څوک چې دا ګمان کوي الله ینصره الله، چې هرگز به مددونه کې د سره الله په دنیا او په آخرت کې. طالب دا عین سره کې د هو ضمیر راځي کې من تا، او من څوک دی؟ هغه مشرک دی چې غیر الله ته وزونه کوي. هغه سړی چې هغه ګمان کوي چې الله ینصره الله، چې الله مدد نه کوي د دې من سره په دنیا او په آخرت کې، نو ځکه د غیر الله ته چغي وهي. نو د دې علاج وسوره فليمدد بسببين الى السماء، دې دی وګد کې ورسي الى السماء چت کوټې ته. سبب رسید او سمانه مطلب چت کوټي واخلي. کله ما علاقه فهو سماکا، رسید کوټي چت واچوا او الته چې د کوټي چت کې رسې واچې نو ثم ليقطع بریکا لکه ځان په پانسی کا کنه کته خیال کړی یا تو چې پانسی کین الته په شي درولې چې امیستنی لري کې نه جوړن شي. فالينظر ودي ګوري وسدا سړی حال یذهبن نکیدو، چې آیا بو بزی دا چل د ما یغیز، هغه چې د غوسه ده دې چې کوم شي غوسه کړی دی په دې چر سره به غوسه سړش. دویم تفسیر دا دی چې دې من کان یظن اصلا د هغه منافقانو مشرکانو د پاره یو نسخه ده. طالبا مشرکانو منافقانو با چې زمنګ د محمد رسول الله سره د الله د طرفه کوم مدد کیدو، نو دوی با د رسول الله سره د مدد همیشه تمنا کوله چې الله دې پیغمبر مدد نه کوي کنه. نو دې کې الله پاک دې مشرکانو منافقانو ته وي اے مشرکا منافقا، کته په دې تمنای په دې ارزوي او دې خبره تسترګې پلاري چې الله دې محمد علی السلام مدد ونه کی، نو د محمد علی السلام مدد خود اسمان ناراضي. نو ته د څه وکړي چې ورسې اسمان ته وګدا کا اسمان ته وخیږي او په اسمان کې د پیغمبر علی السلام مدد بند کا. آیا اسمان ته قتل شي مدد بندولې شي؟ نه. نو دا قصب د رسول الله مبارک مدد اسمان نکیږي او تی بندولای نش. من کان یظن دې صورت کې بزن په معنا د تمنا سره شي. من کان یظن معنا من کان یتمنا، څوک چې دا ارزو لري خواهش لري الله ینصره، چې هیرگز به مدد نه کوي. هو ضمیر به اوس محمد علیه السلام ته راځي کوي. د دې محمد علیه السلام سره مدد نه کوي الله په دنیا او په آخرت کې. کستا دا تمنا دا خواهش دي چې الله دې د مدد ونه کوي، نو فلیمدد دغه سړی دغه د تمنا کوون کې دا خواهش کوون کې دا دی وګده کې ورسې اسمان طرف ته، اسمان ته وخی جپازه ثم ليقطع، او بیا دا مدد د رسول الله بند کا، بند کزه به دی بند کیدا ثم ليقطع به دی بند کی. فلينظر وستی وګوري هل یذبن کیدو، آیا بو بزیدا چل ول د ما غیزا چې دی غوسه ده نه دې رسې نشو وګداوي، نه د رسول الله نه د الله آسماني مدد بندولې شي. وکذالک انزلناه، اوس د مخکینی علاج نه کڅوک وی علاج نه فایده واخلې خو واخله کني بل علاج ور قرآن راغله د دومنه. وکذالک اندارک منزلناه، موږ نازل کړی الله وی دا قرآن آیاتونه دی واضحه او یقینا چې الله هدایت کوي مې یرید سوچ الله ورته اراده ولري. ان الذين امنوا، دا بیان د جماعات خمسو دی په مقابله د اهل ایمانو کې. 15 ډلې به ذکر شي په مقابله د اهل ایمانو کې، او داسې آیات د ځل مخکم تیر شوی وو او ما ویلی و چې دا به سورته حج کې راشي. او دلته پکې ډلې ذکر ډېرې شوي مجوسیان چې دلته مطلق د اهل ایمان مقابله کې چې څومره باطل فرست ډلې دي د هغه خلکو ذکر کول مقصود دي.
یقینا کسان چې ایمان راوړل لسان نه واکسان چې يهوديان شوی دي او بي دینان دي او نصارا دي مجوسیان دي او کسان چې شرک هم کړی دي ان الله يفصلو یقینا الله تعالی به فیصله کوي د دوی په من کې د قیامت پورات باندې قرطبی لیکلی چې قیامت کې فیصله څه ده وللکافرین النار وللمؤمنین الجنه یقینا چې الله تعالی په هر شی باندې شهید حاضر ناظر دی الم تر ان الله دیتوی دلیل د انقیاد د عالم دا ټول عالم الله ته منقاد دی تنه ګوري چې یقینا الله پاک د پاره یسجد سجده لګي آڅو چې پاسمان او زمکه کې دي نو اسمان کې ملائک دي او زمکه کې مؤمنان دا خو چې سجدي نه سجده شرعي والے او کچې ته تاسو سجدي نه مطلب انقیاد تکوینی واخلي انقیاد تکوینی دا معنا چې د رب د حکم او د تدبیر د پاره ذلیلہ لکه امام قرطبی معنا کړي یسجد السجود التذلل والانقياد لتدبير الله سجدا ذلاتو تابعداري ده تدبیر د الله ده الله چې کوم تدبیر په دې نظام کې چلی نو کڅوک مړ کوي کڅوک او ژوند کوي کڅوک مریضای کڅوک جوړي د اسمان او زمکه خلکو په دې ټولو کې دا نظام د الله چلیږي او دا ټول خلک د دې نظام د تدبیر د الله تابع دي ا مسلمان دی او که کافر دی الله پاک د پاره سجده لګي له من فی السماوات معلم التنزيل کې فرا بغوي هغه وی وما من جماد الا هو مطيع لله وخاشع ومسبح له یو کارم نشتا مگر د الله اطاعت عاجزی تسبیح الله ته وی سجده لګي الله پاک د پاره یعنی تابع دي د الله تعالی د حکم هاتو چې اسمن نوزمه کې دي نو روس مګمې واستوري او جبال غرونه او شجر ونی او دواب او زنده سره وکثیر من الناس نو دې سره عبارت لیکا وکثیر من الناس مرحومون بالایمان قرطبی لیکلی دی عبارت وکثیر من الناس مرحومون بالایمان ډیر خلق دي چې رحم پکړې شوی دی ایمان په وجا وکثیر حق علیه العذاب مهانون او ډیر خلک دي پر شوی په فیصله د عذاب مهانون ذلیل دي او مې وهین الله او چې الله ذلیل کی فمالو من مکرم نشتاغه پر عزت ورکون کې یقینا الله پاک وی چې غواړي هاذان خصمان اختصموا مخکې وګورئ 15 ډلې تیرې شوې او دا 15 والا ډلې د اهل ایمانو په مقابله کې بس یو ډله د ذکر کفر ملت واحده نو ګویا مجموعه دوه ډلې شوې اهل ایمان او اهل کفر هاذان خصمان دا دوه ډلې جګړه باندې دي دا هاذان خصمان دا دوه ډلې جګړه ماري دي اختصموا فی ربهما جګړه د په بار درب کې اهل ایمان منی او اهل کفر نه منی هاذان خصمان جمله اسمیه ده اشاره د دې ته چې دا خصومت همیشه چلیږي قیامت پورې خلاصيږي نه فالذین کفروا اپسا کسان چې کفر کړي قطعت لهم پرې کولې او شدوی د پاراسیاب جامع من نار اندورا من نار معنا من جنس نار د اور د جنس نه ولا جامع پرې کولې شي نو د اور د جنس نه د جامو پرې کول څه معنا مطلب دا دی چې دا اور به داسې په محیطي لکه چاله چې جامع محیطي یوصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړولې بشي د پاسه د سرونو د دوینه خټ کېدل یو با یوسحر به ویلی کولې بشي په دې اور سره مافي بتونه ماته چې د دې په خېټو کې دی یعنی کلمې خې اول جلود او چرمنه اول جلود د دې خپل فعل پټته ويحرق الجلود او سوزولې بشي چرمنه خودلته خو د یوسحرو لاندې راوسته یوسحرو معنا خو ویل کېدل دی نو دا عبارت ته قبيله د علفت حاتبنن و ما ان باردان څخه د مخکمه تشریف کې کړي و د نحوی کپه نحو په یوه جامع دی ویلي علفت حاتبنن و ما ان باردان څنګه عبارت علفت حاتبنن و سقيتها يشربتها ما انا باردان دلته نشو يسحر به ما في بطونهم ويحرق الجلود ولهم د دې د پاره لهم انا ولضربهم د وهلو کافرانو د پاره مقامون ګروزونه به من هادین د وسبنینا کله مارادو کله چې یو غاړي را دو کی اي خروج شراوج من حد جانمنا من غم د غم د وجنا من غم دا بدل اشتمال د منها ضمیر څخه اي خروج منها یعنی اي خروج من غمنا اعيد به تب واپس لږه پدې
جهنم کې په دې ګورز به وې ودنه نه وې او ورته وې چې وڅ کې عذاب سوزون کې یقینا الله پاک داخلوي دا تخویف اوس بشارت دی. ان الله يدخل الذين يقينا الله داخلوي الله پاک اسان شي ایمان راوړي عملونه کړی سنتو برابر جنتونو د جبهه کې بلاندې داغې نه والی یو حلونا چولې بشدوی ته د جنت کې بنگړي من اساویر بنگړي من زابین سرو درو یعنی کړي د سرو درو ورته لاسو کې چي ولؤلؤا او مرغرره ولباسهم جامد دوی په دې جنت کې حریر ورخمي لؤلؤا چې منسوب دي دا په هغه اساویره عطف ته په محل ښه الته په وسر په جر داخل دي خود اساویره په محل داخل دي نو لؤلؤا ځکه منسوب دي سراج المنیر د سلی کړي او جامع به دوی په دې جنت کې حریر ورخمي وهدو دا واو په معنا د استعلیلیه سره دي خا جنتیانو ته جنت کې چې د سرو زرو کړي دي او مرغری دي او د ورخمو جامع دي دانو په کوم کمال دانو په کومه واجه ازهدو الی طیبه دلت زکه چې دوی ته خودنه شی و هدایت نصیب شوی الی طیبه پاکي تو پاکي ته من القول دوینا پاک وینا ورته نصیب شوی و چې هغه کلمه طیبه ده مدارک کوئی کلمه التوحید کلمه توحید ورته نصیب و وحدود ته خودنه شی و هدایت شوی الی صراط الحمید لارې د استایل شوی ذات ته د صراط نشه مراده قران ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله یقینا کسان چې کفر کړي او يصدون خلق منه کوي د لارې د الله نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلق منه کوي الذي مسجد حرام غزه دي جعلناه چې من ګرځولې لناس خلقو د پاره سواء برابر څوک برابر دي پکې العاکف اعتکاف کوونکي په دې کې برابر دي والمسوال بعد او مسافر که څوک پکې عاکف ته وسی او که څوک بعد مسافر دي که څوک پکې اوسې که څوک پکې مسافر دی دا یو برابر دی الته حرام ته چې ورشي نو هغه ته خدا نه ده چې د کم کلی دی کم کلی خو چې څوک د کم ځای دی نو په حرام ورته یو برابر دی. نو ګوري طالب جانا ان الذين د آیات په سر کې ان حرف حروف مشابه بالفعل نه دی او دا د ان ندی پر او د آیات تر دی ول بعد پر ټول اسم د ان شو خبر د ان محذوف دی خبر د ان داسې دی خسروا وهلكوا نو ترجمه بده شي کسان چې منه کوي خلک کسان چې کفر کړي د لارې د الله د مسجد حرام نه خلک منه کوي هغه مسجد حرام دی چې هغه کې قرآني او مسافری او برابر دي او دوی ته خلک منه کوي نو خسرو وهلي تاوان کړي هلاک دي داخله. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذق من عذاب أليم ومن يرد فيه او څوک چې اراده وکړي په دې حرام کې بالحاد د کجروي د ظلم سره الحاد کوګوالی ته وي په ظلم سره په حرام کې کوګوالی کوي یعنی مطلب دا دی امام قرطبي معنا د څه کړی دا چې يميل الى الشرك کګيږي ظلم تمنا دا شرک ته کګيږي حرام کې شرک شروع کړي دي نذقه علی من ورته وڅکو عذاب دردناک. خو پدې کې ظاهرا یو اشکال دی اشکال دا دی چې دلته وایي چې و مې یرید فيه کچا تش اراده مو وکړه په حرام کې د ظلم نو موږ ول عذاب څکو نو طالب دا خو یو مسله ده چې په اراده د ګناه سره مؤاخذه نشتا یو سړی ته اراده ګناه ته وکړي نو په دې مؤاخذه شته نشته. نو د دې لپاره یو جواب د دې څه کړي چې دلته اراده په معنا د عمل سره ده چا چې اراده وکړه په دې کې معنی عملی شروع کې د الحاد د ظلم ټیک ده نو عمل سره مؤاخذه ده. خو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو مستقل جواب کړي دا عبد الله بن مسعود را یاد ده ودا د حرم محترم خصوصیت ده چې په عامه دنیا کې تش په اراده د ګناه باندې مؤاخذه نشته خو په حرم کې د ګناه په ارادي سره هم مؤاخذه ده نو ځکه هغه معنا کوي من اراد ذنبا فی الحرم عذبا. امام قرطبی قول نقل کړي
چا اراده وکړه د ګناه په حرم کې عذبا. او تفسیر مدارک کې علامه نصفی لیکلی دي ما یرید فیه بالحادنا اے یمیل الى الشرک وعبادت غیر الله. او حدیث پاک کې راغلی دی علیه السلام فرمایي ابغض الناس الى الله ثلاث، ډیر مبغوث په خلکو کې د الله پنيز درې سړي دي. یره درې کسه د الله ډیر سخت مبغوث دی او بدی راځي کنه. کم ملحدن فی الحرام، یو چې کګواله کوي په حرام کې، حرام کې کجی کوي، شرک کوي، ګناه کوي. بل ومبتغین فی الاسلام سنت الجاهلیه، اسلام کې د جاهلیت خبري ژوندۍ کوي، غلط رسومات او رواجونه دي او د اسلام کې ژوندۍ کوي او غلط خوبونه او روایتونه د ځانه خود ساخته بنګړت پیش کوي. ځکه د شریعت توقع ځکه د شریعت اسلام راغله دی. رسول الله فرمایي ما تاسو ته د شیخ کولې دین دا وړې دی چې داسې صفا دی لیلها کنهارها، شپایم داسې را د لکه ورځ. اوس ته پکې د جاهلیت رواجونه رسمونه را ژوندې کې رسول الله وایي دا سړی الله ته ډیر مبغوض دی. او بل دریم ومطلب دم امرئ مسلم بغیر الحق، او چې کوم انسان د بل مسلمان د ویني طلبگار شي چې د مسلمان وینه ته یې پناه حق، دا سړی الله ته ډیر زیات مبغوض دی. وایز بوان علی ابراهیم مکان البیت، حرم شریف کوټه ما مخ کې ځل ویلی و چې دای لاس زله ورانه شوی جوړه شوی. ابراهیم علی السلام چې کله جوړوله نو الله پاک ابراهیم علی السلام ته د کوټې د جوړولو نخي خودلې وی او واقعا مانور تفصیلی بیان کړی و. وایز بوان علی ابراهیم مکان البیت، او یاد کا چې منګه واضحه بیان کړی و ابراهیم علی السلام ته مکان البیت یې د کوټې د دې باوعنا معنا زجاج او روح المانی د څه کړي بیان کړي مو ابراهیم علی السلام ته منګه واضحه کړي بیان کړي. ځکه چې ابراهیم علی السلام ته څه پته و چې دا کوټه په کم زیاده الله تو شریک بی د دې الله تو شریک بی نه مخ کې با قلنا راو باسي او موږ ورته ویلو چې شرکونه کې زما سره شي نه او شي او پاک او ساته زما دا کوټه طواف کوونکو د پاره ول قائمینا سوچ وسیږي پکې ورو کوي سجود ورو کوونکو سجود کوونکو د پاره طوایفینو د پاره طواف کوونکي ښا چې څو د بیت الله کوټې نه طوافونه کوي. د مولا علی قاری رحمت الله علیه کتاب د شرح و مناسک دې کې د افعال د حج د خسته بیان کړي. هغه په دې دغه کې لري دي په شرح مناسک کې ویلا يدور على روضه المنيفه، وی څوک به د رسول الله د روضې نه ګرد چاپیره نه تاویږي لانها مختصه بالکعبه الشریفه، ځکه چې دا طواف کول د کعبه شریفه پوری خاص دی. ولا عبرت بما يفعله الجهله، و اټ اعتبار نشته هغه ته چې جاهلانی کوي. په خواب جاهلانو د رسول الله د روضې نه کول نو شرع مناسک کې مولا علی قاری وی د جاهلانو د کار ته اعتبار نشته دی. مولا علی قاری سی په توای الله دې درماندې رحمتونه وکي ته زمنګ د علاقې د خلکو نه خبر شوې د هر بابا قبر ته طوافونه کوي. ته کله دا وګوري خپل روضه شریفه وا ته دقیقم کې د هر بابا قبر ته چې ورشي وکړه نه تاویږي او ځنه را د غویان ته نه تاوي. نیمنګ دې کې او بابا وي ته خرو بابا ویلې اته به خرو بول وسړیا د الله پاک نیک خولي علما اولیاء جنت ته لاړ او دلته د خرو زموار غړي. واذن فی الناس بالحج، دا مخکې ما ویلې و چې کله ابراهیم علیه السلام کوټه تیار کړله نو د کوټې په خوا کې جبل ابو قبیس باندې ودرېدو او आवाज وکړي. هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام आवाज کولو نو چې چاته الله حج نصیب کړي او هغه ورته هغه وخت کې आवाज د لبیک کړي دي. واذن فی الناس بالحج، اعلانو کا په خلکو کې د حج یا تو کا راځي بتاتا رجالن پیادا والا کل دامرن، او په هاري تیز رفتاری سورلای. دوامیر هغه سورلای ته چې تیز رفتار کوي نو هغه به داسې بدن خوار شي چنګ شي. یاتینا راځي من کل فجن عمیق طهر لارن لری لارونه بر رواني څه د پاره لیشهدو دې د پاره چې حاضری وکي منافع لهم فیدو خپلوتا دینی فیدی حاصل کی یو منس په یو لک
په مدینه کې مکه کې یوم فزر په مدینه کې دې لپاره زیات منافع حاصله ويذكر اسم الله او یاد کینوم د الله تعالی فی ایام معلومات په ورځو معلومو کې معلوم ورځو کې ذکرونه کوي به لکه مثال هغه لسم او یو لسم او دلسم د ذل حجې الته به کې تکبیرونه شیطانان ولی الله اکبر ذبح پکې کوي بسم الله الله اکبر علی ما رزقهم پاس باندې چې موږ دوی تور کړی دي بهیمت الانعام به زبانه چروي دغه چې هغه مینا کې به زبانه چروي هغه حاجیان علیه دا بهیمت الانعام کی اضافت بیانی دي فکلوا خری تاسو من عددین واطعموا البائس الفقیر خری تاسو د دې چارونه واطعموا ورکوي خوراک ورکوي البائس مصیبت وهلی الفقیر محتاج تا یعنی اجیسی اب د حج د قربانی نجده کما کړی دا خپلم ته غوخه خوړلې شي او نور فقیرانو ته ورکول شي ثم ليقضوا تفثهم بیا دلری کړی دوی تفثهم خیر خپل مطلب دا دی چې خپل هغه خیری پورا کول لکه عبد الله ابن عباس خدا معنا کوي رضی الله عنه وی حاجاتهم خپل حاجتونه دی به لري کی یعنی پورا کی نو حاجت انداده خود تفث معنا دوی په خیری سره کړي تفث كل قذورة تلحق الانسان يجب عليه نقضها هر هغه پلیت چیز یا هر هغه خچن چیز چې انسان پوری لري کوي غرایب القرآن والا معنا ترجمه کړی ګوره طالبہ د دې حج اکثر احکام سورته بقره کې دي او دې سورته تعالی نومي خې سورته حج نو احکام خو اکثر په سورته بقره کې دي وې دا ځکه چې په دې سورته حج کې د حج ټول مهم رکن چې هغه طواف افاضه ورته وي اق طواف ذکر شوی فرضي طواف نو ځکه دیتا هته سورته حج نومي خودلې شوی وليطوفوا بالبيت العتيق طواف دیو کې دا کوټه زړینا عتیق معنا زړه نو کوټه زړه کوټه څه کده چې قران مخ کې تیر شو ان اول بیت نو دی للناس الذي ببکه یا عتیق معتقده د جوابره او د لسونو ناسیله شوی خلاصه شوی ذالک دې ته متوجه شه په دې سورته حج کې د اسم اشاره واضح ذکر کیږي ذالک نوم دې کې ترکیب زده کنه به همیشه داسې چلیږي ذالک دا خبر د مبتدا محذوفه دی یعنی الامر ذالک خبر دغه سده الامر ذالک خبر دا سده و ما یعظم حرمات الله او چا چې تعظیم وکړلو دا غ عزتونو د الله یعنی هغه شی چې هغه واجب الاحترام دی لکه احکار او څوڅ فهو خیر الله دا بغوروي د لپاره پنه درب د باندې وحلتکم هلاک شوی تاسو لپاره الانام ساروی حلال دی خورا الا ما یطلع علیکم سوا دا نه چلوستل کیږي پتا سو باندې حرمت تاغي حرمت چلوستل کیږي نو حرام ساروی خو مخره حرمت علیکم کی چکم داخل دی فجتنی برجسا ځان ساتي پلیتینا من الاوثان چې بندگی غیر الله ده دا من الاوثان کې مینی بیانیه ده چې هغه پلیتی چې ده من الاوثان ا بندگی د غیر الله ده نو واجتنی بو قول زوري او ځانو ساتي د وینا د دروغونه دروغ وینا منه کوي لکه دروغ وینا خدا و چې مخکې دوی به لهذا حلال او هذا حرام ځان حلال او حرام جوړول او قول الزور د دروغ وینا نه د دروغ وینا دام د چې د نظر د غیر الله کې ذبح د غیر الله په نامه کې دا ټول دروغ وینا ده حسین علی رحمه الله ویلي وی چې دا قول زور څه شه دی هي نذور لغیر الله و ذبح لغیر الله او روح المانی کې علامه لوسی وی زو قول زور څه شه دی هي شرک بالکلام دا په خبرو کې شرک دی خبرو کې شرک انداز چې تفرس کا غیر الله ته आवाज کې حنفاء لله شیخ لاس کون کې الله ته غیر مشرکین شرک مکوي د الله سره و من یشرک بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق د آیت کریمه کې الله رب العالمین د مشرک سړي مثال ورکړي و ما یشرک بالله او څوک شرک کوي د الله سره فکأنما خر گویا کې دارا پری وته من السماء د اسمان نه فتختفو طيرو چې وتخته دلاره مرغان
او تهوی به ریحو یا اخکتو غرزی هوا سلی فی مکان صحیق پسې لري کې. د دې څه مطلب دی طالبہ؟ وی چې څوک شرکو کې د شوله کې د اسمان نه را پریزي. نو اصلا کې طالبہ تشبیه او د دې مثال دا حافظ ابن قیمه رحمه الله هغه خپل بیان کړی دی. حافظ ابن قیم رحمه الله وی اصلا دلتا د سماع نه مطلب اغا بطور تمثیل توحید مراد دی. سماع بطور تمثیل توحید دی او توحید تعالی د اسمان نسبت او لفظ په دې وجه استعمالېږي چې په اسمان کې خو چې دی ډیر مزیدار ستوري دي لکه نمر او سپوږمۍ ستوري چمکدار چیزونه دي او په بیان د توحید کې خولي دلایل شته دي. توحید د الله په قران په حدیث په اجماع په اقوالو د صحابه او تابعین او نیکانو. لقمان حکیم هغه ویلي الله تشرک بالله ان شرک. نو وګوره چې ارکلا په اسمان کې خولي دي ستوري دي دا رقم د بیان د توحید د پاره هم خولي دلایل دي مزیدار چمکدار. خو یو سړی دا توحید پرې خودو شرک وکي نو لکه اسمان نه چې څوک را پریوزي نو دا مشرک وي د توحید د اسمان د چت نه را پریوتو او چې شرک وکي رڼاګانې پاتې شوي. لاندې به څه حالي؟ نو لاندې دوه حالت دي. یا خو یو سړی چې اسمان نه را پریوزي خو لاندې به مرغان پاوا کې وتختی کنه غوخي به کی. نو وایي چې دلته د طیورو کې اشاره د الرهبان سو هغه خراب او جعلی پیران نه خراب او جعلی پیران به پلاس کې ونیسي چې باس راځه چې شرک سجدي ماته لگاوه زه دې کارونو ذمہوار یم. نو هغه رښتیا هم داسې جعلی پیران چی او هغه رهبانی سوچ ورته وي هغه خدا سي دی لکه هغه مردار مرغان خو ټول ورناستي مرداري خوري دویم ټول ور د خلکو مالونه په حرامو طریقو سره خوري. او تهوی به الريح یاد دی ریح او هوا غرزول دا اصلا کنایه د دینه چې دا سړی دهری شي دهری او چې دهری شي نو بیا به داسې هلاکت کندې ته پریوزي لکه څنګه چې هوا سړی راوالیو غو چې کندې ته خطا کی. خلاصه دا شوه څو چې شرک وکړو د الله توحید پریدي نو دا مشرک سړی به یاد غندو پیرانو پلاسونو کې دا هغه رهبانی سو پلاس کې ورشي هغه خود شي د لکه مرغان مرداري خوري نو دا بم داسې د عزت بموالي پت بموالي پیسې بمتنیو باسي ورته وي خزه د مراواله چې هغه تم څه د غلط شي ور کومه وظایف الکه خزه ته څنګه وظیفه ورکه ظالمه عزت تنه خلی وسکنه خو مردار مرغه دي هر څه تنه خلی خوریا او یا دهری شي نو چې دهری شنو لکه څنګه چې هوا چې ته څوک ورته خو دهری سړی داسې دی چې الله نه مني رسول په کنده د هلاکت کې تبا. په دې طریقې سره تشریح د دې آیاتو د حافظ ابن قیم رحمه الله ذکر کړي. وای فکانما خر لو چې شرکو کې ګویا چې دا پریوتو د اسمان توحید نه او فتقطفو تو ورو تخته مرغانا او شیطانان یسیو جنی و تخته او تهوی بیری هو یحکتو غرزیږي یحکتو غرزی دلاره هوا په مکان صحیحین په ځال لري کنده کې ذالک خبر دغه سیدا الامر ذالک بس دا خبر دغه سیدا. و مې یعظم شاعر الله او چا چې تعظیم وکړو د خاص نه خود دین د الله شاعر الله د الله پاک د دین خاص نخي لکه الته په حج کې خاص نخي د الله د دین بیت الله دی او صفا ده او مروه ده مزدلف دا ټوله خاص نخي د الله د دین دي. واینا من تقوى القلوب نو دا تعظیم د دې شاعر الله چې د اخلاص د زړونو نه دی لکم تاسو د پاره فيها پدې کې دی شاعر الله کې چې دی شاعر الله کې طالب دغه هم داخله ده قربانی هدايا ستاسو د پاره پدې کې منافعون فی دی لاجل مسمعینتی مقرر شوی پوری ثم محلها او به انتها د فیدو ال البیت العتیق هغه کوټی زړی پوری دا ولی حاجی صاحب چې دا منافع را پوره کی مینا تلاشی مزدلفی تلاشی عرفات تلاشی واپس به تلاشی قربانی وکي سر وغی بیت انتها د منافع بیت الله ته زکات طواف زیارت به کوي. ولکل امه جعلنا منسکنا الله وی د هر امت لپاره ګرځولې موږ منسکن طریقه د قربانې. دلته د منسک دا معنا وکي منسک روستو بل مر روان دی. منسک د قربانی طریقه د قربانې. ولکل امه جعلنا منسکنا الله وی د هر امت لپاره ګرځولې موږ منسکن طریقه د قربانې. دلته د منسک دا معنا وکي منسک روستو بل مر روان دی.
طریقه د قرباني دې لپاره چې دوی یاد کړي الله نوم د الله پاک علامه رزقهم باغ چې موږ ورته ورکړي د من بهیمه الانعام به زبان سروي فإلهکم اله واحد حقدار د بندګۍ تاسو یو الله دی فلو اسلموا مغی الله تاسو تابعدار شئ اخلصو اخلاص ورته کوي وبشر المخبتين او زیر ورکا چې کوونکو ته مخبتين دی ابن عباس رضی الله عنهما پنځ د مخبتين معنا د المتواضعين او د مقاتل پنځ معنا د مخبتين د المخلصين او سفیانی ثوری رحمت الله علیه پنځ معنا د الرزون لقضاء الله الذين اذا ذكر الله مخبتین هغه خلق دي ګوره طالبہ دی مخبتین څنګه کې دی ته اشاره ده چې حج ته سړی لاړ شي نه د حج د حج ټول مناسک بنا په تواضع دي وګوره طالبہ قمیص به غاړه کې نه او یو لنګ به چولې یو چادر به وګینه چا پیرا کړي په خپل باندې به هم داسې ډيري ادنا غوندې پیزاري او سر باندې به بربندې لوچ به سر به لوچي او روان به خل کړي ورته نو دا ټول هغه د تواضع حالات دي ځکه وي بشر المخبتین دا عاجزی کون کې خلکو ته زیر ورکا حاجر خو دي عاجزی کړي دراوتلی په عاجزی سره او دا کسان چې کړه یا چینوم دالا وجرت قلوب میریږي زړه نه دوی او صبر کون کې دی پاتې چې مصیبت دې ته ورسیږي او پابندي د مانځ کې او باغ مال باندې چې موږ ورکړي خرج کوي په لار د الله کې ولبدن جعلنا لكم بدن غټ سروي ته ویل کو خان غټ سروي لکه خان منګر جوړي تاسو د پاره من شاعر الله نه خود دین د الله نه دي تاسو د پاره پدې کې خیرن فیدی دی فیدی نو یاد کینوم د الله تعالی پدې باندې پدې بدن باندې پدې سارو چو خاني ثواب پدې سي حال کې چې ولاړی ثواب دی ته وی چې په ولاړی نو دا بیا ساتي د اوخانو نحر دا په ولاړی سنت دی په ولاړی باندې په ولاړی او په چاړه باندې به دا مری وه ها او کته چوخ څنګه په ولاړی لاله نو سنت داسې د چوخ په ولاړی لالی ګلته ورته داسې طریقه جوړه کړي مینا کې ما خپل نه وکړي مینا کې وزله چې موږ کله اورات باندې سره وخریلو نو دې مینا کې زمونږ خیمو ته لاره کې را روانو دي وخانو د لالولو منحرو یاره دي عربانو به د وخانه لالول ته به حیران شو لکه موږ دې کې داخله د چرګان لالي د دین هم پاسانه لالول او را چپا بیک او دومره ډیره لالول چې په چا خبره په شولو ملوټو کې به د شل چپا کول واس خلک ماهرین وو دا چې د اوسپونو جالۍ غونې لګولې وي هغه کې به چاغه دوه اوسپونو کې را دنه نه کې بس په دې مری به وولو به خو دې نو شمه کې برا پرې وته څنګه آشنا صحنه و یقینا دا اوس موبایلو کې بعضی وډوګان د اوخانو خې بنا بر هر تقدیر خو مطلب دی چې د اوخانو نحر په ولاړې سنت دی په ولاړې په ملاستی کې څوک لالی دا مطلب نه دی چې ناجایزه ده خو سنت طریقه دا چې په ولاړې لال شي قران هم ثابت ده صواف ولاړ وای په داسې حال کې چې ولاړې فایزا واجبت کله چې را پریږي جنوب هرخونه ده دي فکلوا تاسو خوري دینه بیتنه خوري واطعم القانع والموتر او خوراک ور کوي القانع صبر کون کې مسکین تو الموتر او حریستا اے طالبہ قانع فقیر دی موترم فقیر دی خو قانع هغه فقیر دی چې صبر کوي قناعت کوي او موتر هغه حریس دی امام مالک رحمت الله علیه دا قول کړي چې موتر هغه حریس موتر هغه حریس ته وي وی چې موتر هغه حریس ته وي چې دا بتا نه څه غواړي د ملاقات په نامه لکه را به شکی بني بیٹه کېږي چې تاسو ملاقات ترالو تاسو ځړنه نه به څنګه دا د من کې سوالګری یره جلالو تاسو کنه صحت مو څنګه دی ځړ چرګانم څنګه دی وګانم څنګه دی من کې سوالګری ندی ته موتر وي هله کته چې پردي بیٹک ته ملاقات راځي نو سوال ولې کې دا امام مالک رحمت الله علیه وي موتر هغه سوالګر دی چې د ملاقات په نامه خلکو نه پیسې وباسي ملاقاتونه کو والله د پاره راغلم څو قدمه مې را پورته کړه ای سره الله د پاره نه راغله سوالګر سوال لیکه کې وې موتر هغه سوالګر دی چې سړی پورې کلک نخته در پوری بن خته نو اجسم نو خامہ خانو څخه ورکنو څخه به وشینو دعاګانی به بدونو جماعت افطار کې دوم ځانیات کمړه دا سوال مکو په دې طریقه نو دا سوالګری سره چې سړی پورې کلک نه خته او روزانه در تعامل تر ډیسترګی نیولې ناشتي الله دې داسې سوالګرو ته د زړه صبر ورکي بس کذالک سخرناها علاوه دا سمنګ تابع کړي دا غټ ساریو خان تاسو لپاره دې لپاره تاسو شکر ور باندې ادا کړئ لا ینال الله لحومها
دې کې وی بلې خبرې ته اشاره ده چې که یو سړی ډېر قربانین یو ډېر روخان او غټ او یا وړ څاروي حلالوي، مهم دا لحم او غوښې مسله نه ده، مهم اخلاص دی. لا ینال الله، نرسیږي د الله په دربار کې قبولیت باندې غوښې دي اوله نوی نه دي، ولکن ینالو تقوا، لیکن رسید الله په دربار کې تقوا. تقوا معنی اخلاص. منکم تاسو کذالک سخرها لكم، اندار کما الله تابع کړي د خان او غټ څاروي تاسو ته پرش تاسو دلالوي ور باندې بیان کوي علامه هداکم، یعنی تکبیر ور باندې وي الله اکبر، علامه هداکم په دې وجه تاسو ته هدایت الله کړی دی. وبشر المحسنین، او زیر ورکه خسته عمل کوونکو ته. اندیزه کې معالم التنزیل او فرابغوی د نه معالم التنزیل کې فرابغوی او تفسیری خازن د عبد الله ابن عباس قول نقل کړي چې بشر المحسنین څه معنی؟ بشر الموحدین، زیر ورکه چې څوک الله یو غړي او شرکیات نه کوي. ان الله یدافع عن الذين آمنوا، دا تمهید د پاره د بیان د قتال دی. یقینا الله پاک د فقې شر د پکې شر ان الذين آمنوا، دا کسان چې ایمان راوړل، یقینا چې الله مين نه کوي کله خوانین نه خوخی، هر خائن کفور ناشکره. ګوري طالبہ دی آیات کې لک ترکیبی له حاصر نیمګړتیا معلومیږي. ان الله یدافع عن الذين، الله پاک د فقې د هغه کسان نه چې ایمان راوړل تشه د فقې، نو دا مفعول تسولی کوي یدافع عن الذين آمنوا كل شرن، كل شرن بسبب ایمانهم، هر شر لاتنی د پکی په سبب د ایمان، من شر الكفار و شر وسوسه شیطان، کده کافرانو شر دی کده وسوسه د شیطان شر دی، خو الله مومنان نه د فقې.